کېدای شي تاسو ډېرو په ژوند کې زما په شان ناکامۍ تجربه کړې خو بالاخره بریا ته رسېدلي یاست. پوهیږئ بریا ته لار ناکامي ده، د ناکامي له لارې خلک بریا ته رسیږي. مستقیم بریا ته رسېدل کله کله ناممکن وي. ډېر بریالي انسانان په ژوند کې مطالعه کړئ، یوه بریا یې ترلاسه کړې خو تر شا یې سلګونه ناکامۍ حتی وي. کله چې انسان ویده وي او نارامه خوبونه ویني، بد خوبونه ویني، دغه خوبونه دی ځوروي. خو کله دی راویښ شي او دغه خوب له سره پیل کړي، خپل ځای بدل کړي، خوب یې آرام شي. ژوند هم همداسې دی. کله چې په ژوند کې مو یو شی ځوروي، پوهیږئ ولې مو ځوروي؟ ځکه چې تاسو اجازه ورکړې ده. تاسو دغه ستونزو ته اجازه ورکړې ده چې ستاسې اعصاب د دغه ستونزو کوربه شي، ستاسې په اعصابو کې ځان ته کور جوړ کړي. که غواړئ چې په ژوند کې بریالي اوسئ، ستونزو ته اجازه مه ورکوئ چې تاسې ناکامه کړي، ژوند مو درترخ کړي او بې خونده ژوند ولرئ. او هر لوی سفر د لومړي قدم نه شروع کیږي. تاسو به کامیاب خلک لیدلی وي، دوی د خپل هدف دپاره د دې په خاطر چې په کامیاب شي لومړی قدم اخلي، ځي حرکت کړي. کله تسلیمیږي نه، شاید په لاره کې یو بسته کوټې ته ورسیږي، یو ور پکې شته دی او دومره لوی قلف پکې پروت دی. خو ممکنه وای چې د ور واس شوی نه وای، خو قلف یې نه پی اچولی، دیوال به جوړ کړی. یعنې دا چې دغه ور خلاصېدونکی دی، د ور خلاصېدونکی دی. تاسو ورته واړه واړه قدمونه واخلئ، توکل په الله وکړئ، حتما به کامیاب. که د دنیا ټولې دروازې وتړل شي، د الله تعالی دروازه نه تړل کېږي، همیشه خلاصه ده، همیشه درته پرانیستې ده. ته ورشه. هر کار که مو چې خیر وي، الله جل جلاله یې حتما د تاسو لپاره کړي. پوهېږئ قرآن کریم وایي ان مع العسر یسرا، داسې نه دي ویل چې ان بعد العسر یسرا، له سختۍ سره اساني ده. دوه چنده خوشحالي شته. السلام علیکم. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى